سلام دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. دا ځل موږ په دې درس کې هایپرلینک تر پوښښ لاندې نیسو چې هایپرلینک څه څه کار کوي، څومره کم وختونو کې موږ استفاده کوو، په څو ډوله دی. دغه ټول موږ تر پوښښ لاندې نیسو. هیله ده مو سره پاتې شئ او د دې درس له محتویات څخه پوره ګټه پورته کړئ. که کومه ستونزه وي تاسو موږ سره خپل مشکلات راولېږئ او موږ یې تر څو سره د حل په برخه کې مرسته وکړو سره. نو دوستانو راځو دلته د هایپرلینک کمانډ چې کوم موجود موږ لرو هغه په انزرټ ټاب کې ده. انزرټ باندې چې کله موږ کلیک کوو دلته تاسو وینئ موږ دلته د هایپرلینک یا د لینک په نوم باندې موږ یو کمانډ دلته لرو چې موږ هغه فقط د لینک په نوم باندې یا د هایپرلینک په نوم باندې پیژنو او له دې څخه موږ څه کوو استفاده کوو په څو شکلونو باندې کیږي. یو دا رقم ته کیږي چې موږ دلته راځو که متوجه یاست دلته موږ د صفحې په پای کې دلته موږ تاسو ته دغه فایل چې ما ته کوم خو دغه محتویات دغه اسنادو باندې موږ کار کوو یا په کوم متن باندې موږ کار کوو د متن اصلي متن دلته موجود ده چې کله هم تاسو وینئ دلته موږ په شین شکل رنګ باندې موږ په اتوماتیک شکل باندې ښیي. دا یو انټرنیټي ادرس ده چې کله موږ په دې باندې ودرېږو موږ کنټرول بټن په کیبورډ باندې چې ګورئ تاسو کله کنټرول نیسم دلته زموږ د کارسر نوعه تبدیلیږي د لاس یا د ګوتې حالت ته. په دا چې کوم تبدیل شو موږ کلیک کوو په دې باندې چې کلیک وکړو تاسو ګورئ کوم سیستم د موږ مصرفه کیږي او دا موږ انتقالي چیرته هغه ځای ته چې کوم ځای کې د مواد یا دغه د اصلي محتویات د دې دغه پراته دي. ګورئ دلته موږ سره مکمل مواد چې موږ د دې نه کاپي کړي ما تاسو د درس په شروع کې ویلې دا محتویات ما د دې څخه کاپي کړي دي اول د موږ باندې خپل پریکټیس کوو په باندې یعنی دا موږ سره چې دا ګوره د bbc.com پښتو افغانستان 2014 داسې دی چې دا لینک دلته یعنی د هغه لینک په اساس موږ په خپل صفحې نه سیده کلیک وکړو او لاړو د BBC صفحې ته اول ته موږ خپل معلومات ولیدل کوم معلومات چې موږ د هغې په هکله موږ دلته ادرس درلوده او کله د کلیک نه وروسته که متوجه شي ملګرو دلته دغه کېږي دا رنګ یې خړ ته تبدیلیږي. دا یو نوعه ده چې یعنې موږ د خپل سیستم نه بیرون انټرنیټ کې ډیټا یا د انټرنیټ کوم سند موږ لینک کوو. بل دلته راځو موږ فرض مثال په داخل سند کې څنګه کوو چې کله موږ داخل سند کې غواړو د یوې صفحې نه بلې صفحې ته لاړ شو هغه موږ سره مخکې له مخکې نه هم دلته دغه موجود ده موږ سره دا محتویات یا دا سناریو موجوده ده. که متوجه سي موږ دلته فهرست مخکې جوړ کړو. فهرست ګټه کله چې موږ سافټ یعنی د کمپیوټر کې کار کوو ګټه دا ده چې تاسو سره اوس شریکوم او کله چې بیا دا چاپ نه مخکې وروسته موږ څنګه کولی شو. اوس زه غواړم چې پنځمې مادې ته ورشم نو زه بیا هم لکه عین شکل غوندې د کیبورډ نه زه څه شي د کنټرول تکمه کېکاږم راځم دلته په پنځم باندې درېږم دلته ګوره پنځمه ماده باندې دلته درېږم فقط کلیک کوم چې کلیک وکړم سیده ما انتقالي چېرته پنځمې مادې یعنې دا موږ داخل د صفحه کې یعنې داخل د سند کې موږ څه کړي دي ډیټا په اتوماتیک شکل باندې یو بل سره لینک شوی دی یعنې دغه محتویات یې موږ یو بل سره لینک دي. دا یو حالت ده. بل حالت د دوم حالت وبخئ. بل حالت موږ دلته څه لرو سره چې هیڅ دا فهرست موږ سره موجود نه څنګه کولی شو موږ د خپلې صفحې په شکل باندې ته موږ یو څه لیکلي دي فرض آخري پاڼه اوس د دې په مرسته باندې زه څه کوم آخري پاڼې ته ځان انتقالوم. دلته زه کلیک کوم په لینک باندې چې کله دا انتخاب کړ راځم په لینک باندې کلیک کوم چې لینک باندې کلیک کوم دلته موږ ته څو حالت راکړي لینک ټو نو لینک ټو که موږ ته راځي دلته موږ ته وایي چې څه ولرو باید دلته موږ ایگزسټینګ فایل اور ویب پیج یعنې کوم فایل چې موږ مخکې له مخکې د سند په کمپیوټر کې موجوده وي هغه او یا هم لکه د ویب پیج لکه مخکې چې موږ یو ویب پیج ته لاړو پلیس ان دس ډاکومنټ یو ټکی یا یو ساحه په همدغه صفحه کې دا راخلو او که کریټ نیو ډاکومنټ که یو بله نوې صفحه موږ جوړو یا نوی سند جوړو هغه ورسره موږ وستو دلته او یا هم ایمیل ادرس موږ فقط زیاتو باندې بحث نه کوو فقط دغه درې تر پوښښ لاندې نیسو. موږ دا ځل دوه سناریو هم کارولې درېیمه سناریو کې موږ کارو چې پلیس ان دس ډاکومنټ په همدغه صفحه کې یا په همدغه سند کې چې په دغه محتویاتو کې موږ سره څه وي دغه موږ سره وي دا موږ باید انتقال کې ولته موږ سره وصل کې سره دلته بله ساحه راځي آخري پاڼه موږ ګوره ټیکسټ ډسپلی دلته یعنې تاسو چې هلته تاسو ته څه شی وښیي چې کله تاسې په هغه باندې کلیک کړئ تاسې هلته یو نوم ورکوئ د خپل لینک ته. موږ فقط د آخري پاڼه چې کوم ده دا موږ په خپل پام کې سره نیسو ستونزه ورسره نه جوړ دا زموږ لپاره درسته خبر ده. دلته راځو موږ پلیس ان دس ډاکومنټ باندې کلیک کوو چې پلیس ان دس ډاکومنټ باندې کلیک وکړم ګوره اتوماتیک شکل باندې ما چېرته وړم 25مې صفحې ته مې انتقال دلته ګوره ان 25مه ماده زه دا ورته انتخابوم دلته په 25مه ماده چې مې کله انتخاب کړله ورته څه کېږي دلته
اوکې باندې کلیک کوم. اوس ګوره دلته په شین رنګ باندې بدل شو، هم لکه دغلته چې کوم لینک تاسو وینئ په دې پورته په فهرست کې چې ده دغه لینک او دغه لینک ما دپاره یو رقم کار راکړي. بیا هم د کنټرول توکمه په کمپیوټر کې نیول نیسو، بعد د هغې نه کلیک کوو په دې لینک باندې. چې کلیک وکړو موږ چېرته انتقالېږو؟ ګوره 25مې مادې ته انتقالېږو. تر څو پورې چې موږ دغسې د عنوانونه موږ نه جوړ کړي، هیډونه موږ نه جوړ کړي، دا موږ نشو انتخابولی. غواړو یو بل سند دلته وصل کړو د دغه پاڼې نه. موږ دلته فرض مثال ریفرنس ورکړی، فرض مثال موږ دغه کتاب لیکل، دا محتویات موږ د فلاني کتاب څخه راخیستي. هلته څه کوو؟ دلته موږ فرض مثال د لومړۍ پاڼې تر عنوان لاندې یا هر څه چې لرو موږ دلته یا دلته موږ بل نوم ورکوو. دا ځل په دې باندې کار کوو. بیا راځو عین سناریو باندې موږ په لینک باندې کلیک کوو. په لینک باندې چې کلیک وکړو دا زموږ دا نوی ایگزسټینګ فایل یې ویلي دلته پکې. ایگزسټینګ فایل موږ سره چېرته موجود ده؟ ګوره ته موږ یې ګوره تمریناتي متن ده موږ سره. دا تمریناتي متن دا زه نه غواړم، موږ یو بل دلته جوړ کړی و، براوز پیج ورته موږ وایو. دا ګوره براوز پیج یا ریسنټ فایلز براوز پیج دا موږ کاروو. موږ ځو دلته یو نوی فایل راخلو، نوی دا تمریناتي پی ډي اف شکل باندې چې مخکې موږ جوړ کړی په اوله ویډیو کې سیو ټو پی ډي اف کې چې موږ کله کار وکړو دا فایل موږ جوړ کړو. غواړو دا د موږ چې کله کلیک کړو دا فایل موږ ته خلاص شي په اتوماتیک شکل باندې. په ده باندې موږ کلیک کوو، اوکې کوو. دلته دا ځل ګوره دلته موږ ته ادرس راغی، دلته مشخص ادرس. اوس موږ دلته راځو، دلته موږ څه ورته کوو؟ موږ ورته تمریناتي فایل باندې هغه دې موږ څنګه وښي؟ په دې شکل دې موږ ته وښي تمریناتي متن وبخښئ، تمریناتي متن ورته ولیکو. دا ځل هغه ټکسټ چې هلته موږ ته ښکاري په دې باندې چې موږ کلیک کوو موږ چېرته انتقال کړي. اوس راځو دلته ګوره دا شک دغه باندې تبدیل شو. اوس دلته زه راځم دا فایل چې موږ د سره اوس وصل کړه هغه موږ سره دلته موجود نه ده په دې هغه کې په دغه محتویاتو کې په ویب کې موجود نه. هغه زموږ د کمپوټر په حافظه کې یو کونج کې پروت دی چې هغه ادرس موږ لیکلی ورته. اوس دلته زه ګوره کلیک کوم په کیبورډ باندې د کنټرول توکمه نیسم، بیا موز ښی چپ بټنه کلیک کوم. فقط لږ انتظار باسو، په اتوماتیک شکل باندې موږ ته څه کېږي؟ هغه فایل چې موږ انتخاب کړی هغه خلاصېږي. تاسې ولیدل دوستانو په اتوماتیک شکل باندې هغه فایل یې موږ ته څنګه کړی؟ دلته خلاص کړ. پکې که فکر مو کړی وي دغه فایل موږ په اول سر کې جوړ کړی و سره. ګوره دلته راځو دا کلوز کوو. نو دا موږ سره د هایپرلینک درس هیله ده چې ګټه مو ترې اخیستې وي او ګټه ترې واخلئ. که بیا هم کومه ستونزه وه موږ سره تاسې خپلې ستونزې شریکې کړئ. نو هیله ده زموږ سره تر اخره پورې پاتې شئ. د اوس لپاره ښه وخت، ښې چارې.